نیم کافر نیم مسلمان یم خدای د خیر کړي چې په خاوره د افغان یم خدای د خیر کړي چې پرون یې حق خبرې نه کولې چې پرون یې حق خبرې نه کولې نن هغې پسې روان یم خدای د خیر کړي هر دولت کې نوي نوي ملایان وي هر دولت کې نوي ملایان وي ملایانو ته حیران یم خدای د خیر دغه ناخوالې دا مرګونه د ځوانانو اخ کرکه مې له ژوند کېږي ستومان په خدای بیخي زمونږ په چم کې څوک مستی کوي مستی وخوړل څوک د یوې ډوډۍ په تمه د نیستی وخوړل څوک له خپل کوره په کالونو مسافر تللی دي له خپل کوره په کالونو مسافر تللی دي د څو پیسو لپاره ورک د غریبۍ وخوړل ټول لربر پښتنو ولس ته خاص کر مسافرو ملګرو ته سلام او مینه په دې امید چې ټول به راته ښه وئ او سات په کلو کې به وئ ملګرو دا د پیل شوه ستاسو په وړاندې د زریعت ادبي خپرونه په دې خپرونه کې د تل په څېر موږ سره د خوست د سیمې پیاوړي شاعران او لیکوالان کوم چې د پښتو ژبې او ادب لپاره یې بلا کار کړی دی زیار کړی دی نو خوشبختانه موږ ورسره مخاطب یو او بنډار کې راسره بخملي جان مسرور صاحب او حبیب الله درویش صاحب راسره دي ډېر ښه خیال او فکر لري نو دواړو څخه به تاسو لپاره په شریکه ښایسته شعرونه ریکارډ کوو نو لومړی وار به درویش صاحب څنګه دې خوښه ده مسرور صاحب څخه شروع کړو تاسو څخه مسرور صاحب سره درویش صاحب ته ها درویش صاحب د زریعت په دې خپل ادبي پروګرام کې درته ډېر زیات ښه راغلاست او هرکلی کوو ستړي مه شئ ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړو خوشحاله اوسئ ډېره مننه مسرور صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست وایي خپرونه قربان یاد صاحب مننه چې موږ ته په دغه خپرونه کې ګډون وکړو نو جهان مننه ډېره مننه درویش صاحب څنګه مو خوښه ده چې پیل له چا څخه وکړو مسرور صاحب څخه که تاسو څخه والا درویش صاحب دی وایي څه صحیح ده درویش صاحب تاسو څخه په لومړي سر کې یو غزل اورو بیا به مسرور صاحب ته وار ورکړو چې مسرور صاحب څه ډول شعرونه راوړي دي نو ارشاد درڅخه اوري ربا په اعمالو مې خبر زه ښه صحیح یمه ربا په اعمالو مې خبر زه ښه صحیح یمه ستا کرم چې نه وي زه به حتما دوزخي یم های دا بیت اورو ربا په اعمالو مې خبر زه ښه صحیح یمه ستا کرم چې نه وي زه به حتما دوزخي یم ډېر ښه بیت یار یاد صاحب دغه ناخوالې دا مرګونه د ځوانانو اخ کرکه مې له ژوند کېږي ستومان په خدای بیخي یمه یاره څه بیت دغه ناخوالې دا مرګونه د ځوانانو اخ کرکه مې له ژوند کېږي ستومان په خدای بیخي یمه غمی دلال جوهر یم د افغان نمایندګي کوم غمی دلال جوهر یم د افغان نمایندګي کوم ولې زه په نه بایه هر وخت لیلمي یمه وای یاره ښه ده یاره اورې غمی دلال جوهر یم د افغان نمایندګي کوم ولې زه په نه بایه هر وخت لیلمي یمه مړې مې دي د ژوند ډیوې هر څه مې دي بایللي ما مړې مې دي د ژوند ډیوې هر څه مې دي بایللي ما خلته خو مې وګوره په شان د لیوني یمه هر چا تر خپل وسه پورې رابلا دردونه دي هر چا تر خپل وسه پورې رابلا دردونه دي هغې بې وفا خو وچ ویشتلی په زړګي یم وای یاره ښه ده یاره لکه یو ماهي چې بې اوبو ژوندون کوی نشي لکه یو ماهي چې بې اوبو ژوندون کوی نشي زه هم بېل یاره وچ په مثل د ماهي یمه وای یاره ډېر ښه ده له هیچا ګیلمن نه یم درویشه ګیلمن یم زه له خپل قسمت او له دې سپېره تندي یمه ډېر ښه کلام و یار ښایسته کلام راسره شریک کړ نو مسرور صاحب تاسو څخه هم په دې لومړۍ کیسه واورو یاد صاحب چې نیم کافر نیم مسلمان یم خدای د خیر کړي چې په خاوره د افغان یم خدای د خیر کړي چې پرون یې حق خبرې نه کولې چې پرون یې حق خبرې نه کولې نن هغې پسې روان یم خدای د خیر کړي هر دولت کې نوي ملایان وي هر دولت کې نوي ملایان وي ملایانو ته حیران یم خدای د خیر کړي چې پیسې راکوي ژوند مې پکې ښه وي چې پیسې راکوي ژوند مې پکې ښه وي د هغې خلکو یاران یو خدای د خیر کړي چې خطر پکې د سر وي حق نه وایو
چې خطر پکې د سر وي حق نه وایو مونږه داسې انسانان یو خدای د خیر کړي چې خطر پکې د سر وي حق نه وایو مونږه داسې انسانان یو خدای د خیر کړي ځوابونه خدای ته ډېر مسروره ګران دي ځوابونه خدای ته ډېر مسروره ګران دي ټول ملګري د شیطان یو خدای د خیر کړي او ټول ملګري د شیطان یو خدای د خیر کړي زمونږ په چم کې څوک مستی کوي مستی وخوړل څوک د یوې ډوډۍ په تمه د نستی وخوړل زمونږ په چم کې څوک مستی کوي مستی وخوړل څوک د یوې ډوډۍ په تمه د نستی وخوړل څوک له خپل کوره په کالو نو مسافر تللی دي له خپل کوره په کالو نو مسافر تللی دي د څو پیسو لپاره ورک د غریبۍ وخوړل څوک په قاچاق زیبل وطن ته خپل وطن پرېږدي ایران ترکیه په سرحدو کې قاچاقۍ وخوړل څوک په قاچاق زیبل وطن ته خپل وطن پرېږدي ایران ترکیه په سرحدو کې قاچاقۍ وخوړل جنگ کې پیدا جنگ کې شول لوی جنگ کې به مړه شي نوره جنگ کې پیدا جنگ کې شول لوی جنگ کې به مړه شي نوره افغانان دغسې بدبخته زندګۍ وخوړل جنگ کې پیدا جنگ کې شول لوی جنگ کې به مړه شي نوره افغانان دغسې بدبخته زندګۍ وخوړل دا ټول د ستا له لاسه جنګه خدای دې ورک که نوره دا ټول د ستا له لاسه جنګه خدای دې ورک که نوره ته یې لامل یې تا په داسې بدبختۍ وخوړل ټوپکه خاورې شي ایرې شي نوم دې ورک شه نوره نوم دې ورک شه نوره زمونږ د کلي ځوانان واړه ستا ګولۍ وخوړل افغانستانه تا کې څه دي پاتې شوي نوره افغانستانه تا کې څه دي پاتې شوي نوره حبیب الله وایم هر څه دې لیلامۍ وخوړل دا بننګه څه کوي ښه نه کوي لوبې مې په زړه کوي ښه نه کوي غیر باره نه مني خبره مې یار د بل په خوله کوي ښه نه کوي څه وکړم د حل لاره یې څه ده اوس څه وکړم د حل لاره یې څه ده اوس زړه نه دان لمبه کوي ښه نه کوي زه په خدای که یو ملت اوزګار ومه دای رانه ګیله کوي ښه نه کوي ګوره جي دا زوی به دې مړ کړي څوک ګوره جي دا زوی به دې مړ کړي څوک زی وجرو کې شپه کوي ښه نه کوي درویشه یار دې دروغجن دی سخت درویشه یار دې دروغجن دی سخت تش درته واده کوي ښه نه کوي ډېر خوند یې وکړه درویش صاحب بلا ښایسته کلمونه مو راسره شریک کړه نو لیدونکو راځئ چې د وروستۍ کې د مسرور صاحب څخه هم څه واورو بیا به پروګرام رانغاړو نو مسرور صاحب د وروستۍ کې درڅخه یاد صاحب چې ځکه په تا پسې رنځور نه وه رنګ به مې داسې لکه سکور نه وه ځکه په تا پسې رنځور نه وه رنګ به مې داسې لکه سکور نه وه د هر سړی کیسه به ما وړی په سر زما به ختم د زړه زور نه وه ما به خوشحاله تېرولی ژوندون ستا په کوڅه کې به مزدور نه وه تا که زما سره یاري کوله اور به مې بل د زړه په کور نه وه تا که زما سره یاري کوله اور به مې بل د زړه په کور نه وه او بخملي جان مسرور به تل خوشحال وه مسرور به یو ساعت مسرور نه وه یاد صاحب چې نه تا کړې نه ما کړې نو دا چودنه چا کړې نو دا چودنه چا کړې پاچا هم خبر نه ده ترې ګدا هم خبر نه دی ترې پاچا او نه ګدا کړې نو دا چودنه چا کړې بابا هم ترې منکر شولو دادا هم ترې منکر شولو بابا او نه دادا کړې نو دا چودنه چا کړې نه بنا وای زنه یما بنا وای زنه یما بنا نه بنا کړې نو دا چودنه چا کړې
مسرور بخمل جان اوس تپوس وکړو لچان اوس مسرور بخمل جان اوس تپوس وکړو لچان اوس آشنا نه آشنا کړي نو دا چودنه چا کړي. نو ډیره مننه مسرور صاحب چې زموږ بلنه مقابله کړه او درویش صاحب تاسو د کور ودان وي. د سمیع الله تڼي څخه هم ډیره مننه چې مسافر دی د دې پروګرام مالي مرتړي په غاړه اخیستی وو هغې د کور ودان وي چې دغسې ښایسته ښایسته شاعران موږ ته په ګوته کوي. نو ملګرو تر بل دغسې بنډاره ما یاد ته او زما ملګرو ته اجازه راکړئ په دعاګانو کې مو یاد ساتئ. ښه وخت او ښې چارې.